د میدان وردګ ولایت کډوالو چارو امریت مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د انفرادي کډوالو په ګډون 814 کورنۍ کډوال ژوند کوي او وخت نا وخت د اسلامي امارت له بودیجې او همکارو مؤسسو په مالي ملاتړ ورسره مرستې ترسره کړي دي. د یاد امریت امیر مولوي عبدالرحمن هاشمي وایي چې روان کال له کډوالو داخلي بې ځایه شوو او اړمنو کورنیو سره څه د پاسه 43 میلیونه افغانیو په ارزښت نقدي اړینو او خوراکي توکو مرستې ترسره کړي دي. د مهاجرینو د ریاست له طرف نه 3945 کورنیو سره دلته فامیلونو سره مرستې سوي دي چې په هغه کې د امارت اسلامي خپل بودیجې له طرف نه هم او د همکارو مؤسسو له طرف نه هم هغو کورنیو ته پیسې ورکړل سوي دي. په هغه کې زمیني توکي او وینټرایزیشن چې کوم ورته یایو یا د زمې چې کوم پیسې ورکول کېدلې چې په هغه باندې محرقات یا نور داسې ضروريات د کور دی پرکې نو هغه موږ په خپل وخت باندې الحمدلله ورته رسولې دي. د ښاغلي هاشمي په وینا پلان لري چې په دې ولایت کې د امیر المؤمنین حفظه الله د لارښوونې پر بنسټ 128 کډوالو کورنیو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړي. په الحاله موږ دغه د ځمکې د ویش کمیټه چې کومه ده د امیر المؤمنین حفظه الله مبارک له طرف نه چې کوم موږ ته امر سوی ده نو په دې روانو یو څو ورځو کې تقریبا 128 کسانو ته د ځمکو ورکولو هغه لړۍ پیل کیږي ان شاء الله. مسؤلین زیاتوي چې په دې ولایت کې د کډوالو د راتګ لپاره پوره چمتووالی نیول شوی او دوی هڅه کوي چې په دې ولایت کې د مهاجرینو ښارګوټی هم فعال کړي.